ماشاءالله ایله دغه لمر ښکاره شو او وریځ هغې ته مخې ته ولاړه ده. تاسو کتی شئ ها، وریځ راغلې ده، ښه درنه وریځ ده، ماښام ته بیا جوړه ده. په غر باندې مخامخ کړه مار باندې لمر ولاړ دی، شین دی. پوه شوې، تاسو کتی شئ. ایله نن لږ لمر ولګېدو او وریځ هم تاسو کتی شئ. لمر راوخته نو ما راشي چې ولاګ پکې جوړ کړو. دا زموږ علاقه ده، نو دې کې هم خلک مونږ ته وایي تاسو څه کوئ. معلومه دا خو داسې یو سیندري ده چې بس ناست یې پکې، مزې دي مزې، الحمدلله جنت دی جنت. او دا غنمونه دي، هغه شاته غرونه دي، او دغه نور راښکاره شو او اوبه په ټوکې ولاړې دي. نو مونږ دا سټیک وړوکی دی، دا سټیک هم پرون بله دا ډر کړی نو وړوکی راوړی دی، او بلوټوت هم خراب دی. تاسو کتی شئ ها، هغه غرونه دي او دغه مخامخ نور دی. تاسو کتی شئ، بیا تشه وریځ راغلې ده، ماښام ته یې ځان جوړ کړو او نور په پرېوتو شو. ماشاءالله مازدیګر داسې مزه کوي. ها مسافرو، مازدیګر چې د کلي هغه داسې مزه کوي. الله مباد ساته سره زمونږ کفار ملک یې، کو بهر یې، کو پاکستان کې، کو هر ځای کې یارانو دوستانو، الله م راته ټول عمر جمدي لره. مونږ ته هم دواګانې کوې، مونږ هم درته دواګانې کوو. پوه شوې، مونږ هم درته دواګانې کوو، تاسو هم راته دواګانې کوې. بس مونږ به در سره خپل کلی شیر کوو، تاسو چې په کوم ځای کې یې بس تاسو هغه مونږ سره شیر کوئ. په دې ځای کې پلانکې دا چلو شو، پلانکې دا چلو شو، نو بس. او زمونږ خو دا ساده پاده کلي دي او دا غنمونه تیار دي، بس هفته دواړئ نو الله د اسمان شین کړي نو ژر به وشي. چې داسې وریځې نو بیا مشکله ده چې وشي. دا مایک چې در سره نه وي که نه، دا اواز به داسې بدرنګ ښکاري، ته به وایې چې پته نه لګي چې د کوم ځای نه یې راوسته، د ویسټ انډیز نه یې راوسته که د انګلینډ نه یې راوسته که د انډیا نه یې راوستې. مایک ډېر ښه شی دی. ها دا کتی شئ تاسو، د کلي غرونه، د کلي مازدیګر، څوک پکې ګیاګانې کې وړي ساروله، څوک مخامخ چې کوم دي دا زمونږ د کلي غرونه دي. خانه پوه شوې، مازدیګر چې بس داسې مازدیګر وي که نه، غټه مزه کوي. او دا غنمان داسې شنه شنه وي. دا زمونږ د کلي یو شارټکټ غونته کې ویلاګ و، او انجوی یې ترې واخلئ او مزې ترې واخلئ او موږ له فل سپورټ راکړئ چې ښکلې ښکلې ویلاګې موږ تاسو دپاره جوړې کړو. او بس دا زمونږ کلی دی، خو نور به موږ تاسو ته څه ووایو. مزې کوئ، اباد اوسئ چې په هر ځای. الله پاک د نور څاڅکې باران هم نه کړي. پوه شوې، دا موبایل زه به راکوم که نه، تاسو ورته وګورئ. نو دا ټول غنمونه هم لاس دي او سیلېګانې اوس هم راځي. نو دا زمونږ د عملونو د وجې او توبه خدای توبه بېګا پکې لا زلزله هم راغلې وه، یو خوا باران او یو خوا زلزله وه. نو بس دا نور خو څه نشته، جیسے کروگے ویسے بروگے. نو بس دا زمونږ عملونه دي او الله پاک راباندې هغه شانتې عذابونه راولي. توبه خدای توبه چې په نورو پیغمبرانو په امت کې به چې عذاب په هغې راتو نو الله پاک ته په سجده شو، یا الله پاکه موږ معاف کړي او په ژړا به شو. توبه خدای توبه، موږ ته هر یو شی ښکاري، موږ ته ښکاري چې په موږ د عذاب راغی او ګوره او بیا د هغې د نور سیوا شي هغې شي سره. موږ بله د کار په ځای کې یو بابول ته خبره کولې دغه شانتې که نه، نو واقعي خبره ده چې څومره عذابونه په موږ راغله، موږ ته هغه نه ښکاري. موږ الله پاک ته په سجده نه شو چې یا الله پاکه موږ معاف کړي او موږ نه غلطي شوې ده، هغه شی نور نو سیوا کېږي. دا تاسو کتی شئ، ټول غنمان لاس دي. بس الله پاک دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. موږ به د دوا غواړو نو نور خو موږ څه کولی نه شو. الله پاک د نور څاڅکې باران نه کړي. دا بیا وریځ جوړه ده ماښام ته، خیال هم دی دا ماښام ته بیا وریځ را جوړه شوه. او زه وایم کېدای شي ماښام اته نهه بجې کېږي که نه، بیا به شروع شوي. دا خیال هم دی. خو بس الله پاک دې موږ ته معافي وکړي او د نیکۍ هدایت دې راته راکړي. او د پاکستان په نت چې خبرې وکړې که نه، قسم دی که نه، ودرېږه زه تاسو ته د موبایل کې کو رازوم کېږي نو تاسو ته زه رازوم کوم. دغه مخامخ دا موږ سره ټاور لګېدلی دی خانه. او قسم دی که نه چې مثال 8 بجې او 6 بجې شي که نه، نو دې به کار پرېږدي. او چې کار پرېږدي نو څه ټایم به یې شروع کړي. تاسو ته پته شته دا زونګ نیټورک دی. ښه چې د شپې 12 بجې شي نو نیټ په کار شروع کړي. نو تاسو ما تاسې دا ووایه مثال که نه چې په 12 بجې خلک ویده کېږي او که نه نیټ پکې. بس د پاکستان یو سیسټم هم صحیح نشته. خو بس موږ څه به موږ ګزاره کړو، څه به خلک ګزاره کړي، څه به حکومت ګزاره کړي. نو نور اوس موږ څه ووایو.